جالب به خراب وخت راووتلو دا اوس انډوالۍ سوې دا اوس ژوند زندګي سوه دا اوس یاري ورورګلوي سوله وروره ورته وایه که زه ورته وایم ته ورته وایه زه بیخي ځینې شرمېږم دا رقم خو بنډارونه نه کېږي په دا رقم به نه جوابومه دا بنډارونه هم داسې نه دي خوښ زه خدای غوړ خلاص مرض ما څخه راپېښ کاره درلود ښه ناولاده مال در بخور څه وایم مال دی ناولاده مال څنګه مال دی السلام علیکم یاران په خیر په دې هیله چې روغ جوړ او خوش خوشحاله بس د هر څه څخه تر مخه تاسې یو وارې دغه زموږ د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ د دې دپاره چې ډېر یو جالب پروګرامونه به د خیر سره په دا یوټیوب چینل کې ډېر په لنډ وخت کې اماده شي خیر خبره نه هغه نه ده خبره دغه ده چې نن مبین زنګ راوولي ول نن نیاز یو شی راپخوي نیاز ته چې مې زنګ راولي مال چیش راپخوي ول انتیکه شی در پخوم دا چې د دې د انتیکه شی به چی شي دا بورې وګورو ما ډېر خبرې مې ورته وکړې مال دا چیش پخوي شی نه راشوي خیر وبیا ګورو نن چې دی ماته څه انتیکه راپخوي یاران ټوله په کوټه کې دي کیسه او معامله ده چې چیش پخوي او په کومه خوشحالي کې پخوي نو زه خو فلحال دا دې رالمه د نیاز اکا سره په موټر کې ناست یم اوس به د ده څه پوښتنه وکړو چې چیش راپخوي نیازه چیش راپخوي یار ناولاده مال در بخور څه وایه مال دی ناولاده مال څنګه مال دی د اوسه بجې نه یې خوړلی څه وایه ښه نه دی دی باره بیا وګورې ناولاده شی دی ما چې دغه دارو والا دوکان چې راورسېدي زیره را په یاد ښه نو دا دی وایي جالبه مال در باندې وامه او د زیرې والا پر دوکان باندې سټاپ کوي د دارو والا پر ځای باندې زیره رانیسي اجا کوي نو راته وایه نه څه شي یا او په ویډیو کې بیا خپله وویني ښه در هغه وخته نه راته وایه دا خو جنو خو شروع کوي خیر ته وځه چې رېږه چې څه ګلان کړي وم چې خوندور د ده خو جلا اشپزي ده داسې اشپزي ده ما په ټوله سویس کې نه ده لیدلې او دا حال دا چې زه سویس ته تللی یم نه یم والله خو چې سر خلاص شو مرض ما څخه راپېښ کاره درلود ښه زه سید ای خلکو په موږ بیا هغه چم وسو تو ورته وایه که زه ورته وایم ته ورته وایه زه بیخي ځینې شرمېږم زه اشپزي نه کوم امیر صاحب د اشپزي کړې ده زموږ پلان یې ګرده خراب کړي نو پلان کینسل سو زنګ یې راولی فریدون تا که یوازې مو د 200 غنه مساله و زیره و ادرک و شونډ و وږه و مرچک و سره مرچک و دغه داسې نور څو شیان جل بخاره او دا شیان مو رانیوله زه خدای فضله باندې اوس دوکاندار نه درلوده نو پلان یې بیخي راګډ واټ کړي ګرده کیسه را خرابه کړله اشپزي یې کینسل کړې ده په کور کې پخ کړي دي هغه څه مې پوښتنه وکړم نو چیش پخ کړي دي هغه هم نه راشي ولا که سره کم خلک یاست تاسو اوس خیر خدای بل شی ډډه راکړي اوس به ما هغه ځای ته ورولو تاسو نور ولو موږ ورځو تاسې یې درښکاره کوو هغه شیان به رانیسو بالا به پر ورسو چې څه راکوي زه خدای غوړ خلاص موږ ته یې اډر راکړي دی ول نه راته کېږي دا تاسو وروره ما ته سره دروازه ولې کړه خو چې ستاسو څه صفات نه ښه ما صفتونه خلکو ته مه کړه د دغه شی ډډه راکړي دا شی به موږ اوس ورانیسو ډېر کلشت دا شی غواړي نن د امیر صاحب دا شی ته واڅوي ته وا دې شي ته بیا ولې واڅوي دا شی نو مصرف یې کړی دی خامخا ښه اوس به موږ هم مصرف کوي یو پاو مو دغه شانه واخیستل یو پاو جلبۍ ارزانه دې راکړه که ګران ښه زه سید دا اوس ژوند دی ګور در مخه موږ راست د جمعې په شپه هم دی تر اوسه پورې دا دي ګوره 8 بجې دي یو نه دي راغلي دا رقم خو بنډارونه نه کېږي په دا رقم به نه جوابومه دا بنډارونه داسې نه دي خوښ خالي کوټه ولاړې بنډار کوم بله محترمه اشپزي دې په موږ کینسل کړه چیش پخ کړي دي ولا که خبر یو ځای وخورو چیش پخ شوي دي بابا صاحب چیش پخ کړي دي بس د غونډه وه ښه چیش پخ کړي دي نیخه راووتلو موږ په ډېر مهم کار په بیخي ډېر مهم کار موږ یو نفر د سیدا لوفتون سره ولاړ دی خیر دا دی نصیر هم راغلی دا نصیر دی خیر بابا صاحب چې را پخ کړي
ته نه په خبر لکه زه چې نه یم په خبر زه هم داسې نه یم په خبر لکه دا ته چې نه یم په خبر. ښه دا ډېره غټه معما ده چې چیش مې پخ کړي ماښام خوند به نو هلته وکړي چې هیڅ یې نه یې پخ کړي اشلوبو ډوډۍ معنا هغه مو لا در خولې تېر دي هغه هم پخېدل دي چې ډېر چیر دي خو دغه دی نو ګوره یو خو خوند دا- هلته کوي. یو دا غټه معما ده چې چیش مې پخ کړي تر هغه بله غټه معما دا ده چې نو ولې مې پخ کړي کیسه څه ده اواز هم داسې نه کې دغه یم چرتوی یم. نه کې در پکښې بند دی چرت و فکر واه. چې معنا چیش مې پخ کړي واه. دا ودرېږه چې څه به وسي لا پیښ جالب به خراب وخت راووتلو دا اوس انډوالۍ سوې دا اوس ژوند و زندګي سوه دا اوس یاري و ورورګلوي سوله وروره د هغه سیدا لوښتونه پرې پسې ورلو وروره نفر مو راپورته کړي اخر د کور مخ ته پر هغه ډامبر ته کړلو دا نه کوي چې دلته در دا خټو مو ورتېر کړي موټر هم راسه بوتلی وروره په پښو یې لا کړلو اوس نو په دا خټو په دا لوش کې په پښو روان یم موټر هم درسه بوتلی دا نه کوي چې دا خټو جوړ واړي او بغلته دلته د کور مخ ته ودرئ څنګه خلک دي دوم ته څنګه سړی بابا دا څنګه ژوند دی چې ته که د اجي مستې راوړلې هغه هم چپس وللې ده چپه کړې ده چپه کړې خدای خبر چې نور به ته وا چې مې پخ کړي چې مې پخ کړي دي راته زه په خبره یم بیا چې هر څه کړه چپه او نه یې کړه چپه ګرد پلان یې را خراب کړي نور هغه شی راوباسي چې پخ کړي دي امیر صاحب چې پخ کړي دي اوس نه درته وایم دا مه کو چې ویې خورې خپله وپوهېږې ته وا ښه خوند وکړي دا فیصله به هم خپله وکړه او نن خو نو ما ته پر بله موضوع هم بحث کوو د خیره څه یو برایي پر 2 بجې را کښېنستلې وم تر سهاره پورې ویښه په دغه شام کې دې فکر کوئ آفرین تاسو به نو واده په چیش کې فکر کوئ دغه د یوټیوب چینل سره سبسکرایب کړئ ډېر ژر به په خبر شئ چې چی شي دي او څنګه شی دی او ډېر جالبه کار به انشاءالله لکه دا چې بلان صاحب مشکل است دا خبر امیده امیده ته پاشي خبره کوم شي هغه یوټیوب کې چې راځي هغه ما ویډیو لا پر جوړ کړل نه کې په پورتل څه د خیر سره هغه پورته سره موضوع څنګه موضوع مټاکلې ده څنګه موضوع ده باغ نه نه خبر ښه موضوع ده څه خوند کوي ډېر موضوع ده وکړای شي دا دې معنا شان یې راوړله یالالی چې پخ کړې خالي ته سپینو دا خو ډکې دي خیر پروانه کې دا خالي سپینې ښه سرخانه وار شو هغه نه ولاده شی چې پخ کړي و هغه دغه دی دا چې دی دا د کوټې بجلی کې دي د کوټې بجلی کې دي پایاره پخ کړی ده مست نه کې د روش پر کم خوند هم کې دا پیروش پایروش را پخ کړی در چاګو واقعا څه شی دي خوند مې در اوسه نه دي کتلي دی بیا زما څخه ګراګونه جوړي ته د زما چې په کیمرې ته ګوره جامد الله جان څنګه کمره لاس کیمرا ته موبایل په شوړ تو ګوره و ما جان لا پکښ مې دا د ګرد مختص نه ولاله شي موږ به وخورو ته تسبیره وړي دي ما ته کوک وړي دي موږ به وخورو ډوډۍ وروسته به ګورو ستاسو سره ښه کاپیا خرابه شوه کړي موټر یې چا نه دی ټکر کړي ګر سره موټر څوک ټکروي راوړه کا ډوډۍ ته نو موږ بالا خلاص کړي بانډار 4 بجې دي مجلس لنډ وخت دی روان یو د کورو پر طرف باندې او زموږ ګاډی نه چلنده کېږي نو زموږ ګاډی نه چلنده کېږي بالا هم په مخه ښه څلور بانډار د غوندو